منم ارزمنم خو بس یو دا نه منم چې دلدار صاحب په خپل هم شعر لیکلی شي یا نه باچاهي چې پرې نازېږي ناز پروره ناز پروره له بهلول ملنګ نه داسې ملنګ جوړ کا ما غږ خدای ستړی دا ښه او خراب چې دی دا د اورېدونکو قضاوت دی یو بد غږ له راځي د خلاصېدو نه دی یو بد غږ له راځي د خلاصېدو نه دی یو بد غږ له راځي د خلاصېدو نه دی څنګه یې پردو تکړې لیلامه د وطن خاورې څنګه یې پردو تکړې لیلامه د وطن خاورې لا هم تیښته نه وهې له قامه د وطن خاورې زر په یوه پښه ولاړ سلامه د وطن خاورې زه به یو ځای د سیند په څنډې شیبې به نه وي لنډې لنډې او ګیلې به وکړم پنډې پنډې خدای دې زما کړه غونډې منډې چې ګرګې مټې دې د سر لاندې کومه بیا مې له زړه نه ننوتې مخ به دې نه راړو مخ به دې نه راړو مخ به دې نه راړو او زه چې در مین شوم د هر چا پام مې در واړو وایا مشهور په ټول جهان مې کړې که نه مې کړې ختم شي ښکلا چې ځواني تېره شي مرا درومه بیا چې ځواني تېره شي تر دې وروسته به زموږ پر ټولنیزو صفحو له شاعرانو سره هره مرکه او شعریز بنډار د اغلې ډیوا پتنګ په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي درځم ستنې راته مږده ټپې غمجنې راته مږده او بانې ټګمنې راته مږده په لاره غنې راته مږده د عاشقانو لارې چا نیولې دي نه شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ملالو او غزیانو ستړي مه شئ خدای مو ښه لره جوړ لره قدرمنو لیدونکو راغلی یم ختیځ زون ته ننګرهار ته راغلی یم او ننګرهار کې بیا باټیکوټ ولسوالۍ ته راغلی یم موسم هوا ډیره زبردسته ده او تاسو ته یو زیری لرم هغه دا چې نن به زموږ سره په دې ښایسته ماحول کې او په دې ښایسته موسم کې څوک را سره وي جاوید دلدار صاحب را سره دی چې په دې ښایسته موسم کې یو څو خواږه خواږه ترنمونه ترې واورو نو موسم هم بیخي زبردست جوړ دی او دلدار صاحب هم انشاءالله را به شي را پیدا کوئ چې چېرته وي را پیدا کوئ او ستاسو لپاره دغه یو ځانګړی کلیپ جوړوو نو زموږ سره پاتې شئ او خوندونه واخلئ عقله ته بې عقل یې ډېر مه غږېږه شاته شا نه وینې چې مینه څومره ښکلې څومره ستره ده او هسې مو هوس ستا د پستې مستې خولګۍ وکړ څه خبرو موږ چې په سینه کې د ډبره ده د وادې سره سم زموږ سره څوک دی د شاعرانو په دیره کې تاسو ته لیدل کېږي دلدار صاحب د تعارف محتاج نه دی ټول پښتانه څوک چې پښتو وایي نو دلدار صاحب به ضرور پیژني راځئ چې د ده څخه یو څو ښکلي ښکلي ترنمونه واورو او یو څو خوږې خوږې خبرې ورسره وکړو نو خپرونه تر پایه واورئ او خوږه خوږه ترنمونه واورئ نو دلدار صاحب زموږ د شاعرانو درې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ ډیره مننه سلامونه او نیکې هیلې په خپل وار له خپل اړخه قدرمن پاچا صاحب تاسې ته او د شاعرانو ډېرې ادبي خپرونې ټولو تعقیبونکو ته په سوشل میډیا باندې ډېر خوښ یم باور وکړئ چې زما لپاره ډېر لوی اعزاز دی چې تاسې له هغه لرې ځایه دلته راغلی او موږ مو د دې جوګه کړو موږ مو په شاعرانو یا د شعر په مینوالو کې حساب کړو تاسې د خدای هر کله راولي ستاسې قدمونه زموږ په لیمو ډېره قربان ډېره زیاته مننه دلدار صاحب راځم
په دې لومړیو کې یوه پوښتنه کوم هغه ځکه ډېر لیدونکي اورېدونکي سره هم دغه پوښتنه ده که نه چې دلدار صاحب په خپله هم شعر لیکلی شي یا نه او شعر خو چې رښتیا درته ووایم لیکم او خو اکثره وخت یې ترنم کوم نه ځکه ما ته مهم هغه انتخاب دی چې ډېر زیات یعنی په ښه شکل پکې د ولس درد یا د ولس انځور راخیستل سوی او ترجیح ډېر هغه ته ورکوم ما په لفظونو کې یا ما په شعرونو کې هم شاید راخیستل سوی خو په هغه شکل نه په کوم شکل چې د نورو خو شاعرانو په شعرونو کې راخیستل سوی نو ځینې ملګري به خبر مي خو تم د خبر اوسې چې شعر لیکم یو اندازه ښه ډېر ښه ماشاءالله بریاوې درته غواړو موږ نور هم خوښ شو نو قربان دلدار صاحب احمدزی صاحب داسې به وکړو چې لیدونکي به هم په تمه وي چې د دلدار صاحب نه یو څو ښکلي ښکلي ترنمونه واوري نو زه به هم داسې ووایم چې ځکه دلته بیا هم یوه پوښتنه ده چې هغه خوشبخته شاعر به څوک وي چې دی غزل چمتو کړی ډیره مننه ما سره د اقبال بهلول مروت یو څو شعرونه دي شاید ته وپېژنې اقبال بهلول مروت د لکي مروت کې اوسېږي ډېر یو ملنګ مزاجه شاعر دی او بله خوبي دا ده چې شعر سیاسي اړخ نه لري یوازې شعر لیکي په ژوند باندې نو دا به تاسو ته د ترنم په ژبه ووایم ډېر خوند به وکړي خدای دې وکړي چې ستا په ذوق کې ځکه ستا انتخاب ډېر لوړ دی ډېر عالي دی او زه کوښښ ډېر کوم یو خود سې هیجاني مې مستاسې دی راتګ ته موږ ته مو ډېر لوی اعزاز راوبخه د بادام احمدزي د کور ودانې نو دا شعرونه د اقبال بهلول مروت دي او ستاسې په مخ کې ترنم کوم په دې هیله چې ستاسې د دې صفحې ټول تعقیبونکي خوښ کړي خوند به وکړي ضرور یې خوښېږي او دغه موسم دغه هوا ترنم ته جوړه ده نو دلدار صاحب په مینه یې درڅخه اورو ساقی هلکنډول دې د بنګ جوړ کا د بیرنګ زندګۍ کې سرنګ جوړ کا نو د بڼو غشي د هسې ضایع کېږي بیا زما شکست زړه سره جنگ جوړ کا واه 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 اوس په خپل شاهکار مینا شوې مصوره تا ته چا ویل چې تصویر د ګل رنګ جوړ کا باچاهی چې پر نازیږي ناز پروره له بهلول ملنګ نه داسې ملنګ جوړ کا منم ارڅ منم خو بس یو دان منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم ارڅ منم خو بس یو دان منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم اے منم دې حالا چې روغ زړونه روغ په غم ککړ کړې اے منم دې حالا چې روغ زړونه روغ په غم ککړ کړې منم دې حالا چې روغ زړونه روغ په غم ککړ کړې کده د غلو زړونو غم د کړو سیوا نه منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم ارز منم خو بس یو دا نه منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم سترګو په ډک زړه دل مرمخی دو دیدن مقدا سترګو په ډک زړه دل مرمخی دو دیدن مقدا سترګو په ډک زړه
د لمر مخې د دیدن موقع ده نن مو دا ستوري ستوري اوښکې یو ژړا نه منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم منم عرض منم خو بس یو دا نه منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم. او دا بیت دا ډیر ښه د وخت دی خوشکه مینانو ته دی خو پیغام دی ورته. اے بهلول مروته چې ګریوان سلامت وي ترڅو اے بهلول مروته چې ګریوان سلامت وي ترڅو اے بهلول مروته چې ګریوان سلامت وي ترڅو بادام سوی دا سودای د تور زلفو دا سودا نه منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم عرض منم خو بس یو دا نه منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم په یارانه کې د دریم شریک اشنا نه منم. خدای دې وکړي چې ستا او د ملګرو په ذوق مې ویلې. ډېر خوند یې وکړ دلدار صاحب پوښتنه را سره پیدا شوه چې دومره خواږی وایي چې خورې هغه همدا ساک خورو والله چې ډېر خواږه دي دا د خوږو ملګرو مینه ده. هغه احمدزی صاحب بله پوښتنه م را سره پیدا شوه که نه دغه سندرغاړي او دغه ترنم والا چې څوک ښه ترنم کوي نو هغه بیا ځان سره ډېر احتیاط کوي بیا ډېر ساړه شی نه خوري وایي غږ مې خرابېږي نو دا خو زموږ سره هغه ځای کې ډېر مشروبات راواخیستل ویې خوړل نو بیا هم دومره زبردست غږ عجیبه ده وله. اکثره پاچا صاحب محترم داسې دی چې دا زما غږ خدای سته دی دا ښه او خراب چې دی دا د اورېدونکو قضاوت دی او تر اوسه پورې دا فکر ما سره خپله مندېښنه ده چې څونه دا خلکو مینه راکړې که نه د دې علت ماته هم نه دی معلوم سیاره خو یو حقیقت دا دی چې زه دا څومره خلکو مینه راکړې د دوی احسان مې په ځان منلی دی او دا د دې خلکو مینه ده او که په مشروباتو په دې شیانو هېرو کې زمونږ غږ اوس تباه وی او کې داسې تیزه خبره هم نه وی کړې خو دا یو طبیعي دی که نه او ما داسې کوم خواري هم نه ده کړې یا داسې کوم استاد سره هم نه یې مناسبې اصلي علت چې دا د ځان غوندې دی د احمدزي صاحب ملګرو د خوږو ملګرو د اهل ذوقو ملګرو مینه ده د هغوی هڅونه ده نو هر څه چې دی په هڅونه کېږي. خوند یې وکړه دلدار صاحب ډېر زیات خوند یې وکړه هغه زموږ کمرمین هم دومره واه وکړل نو کمرمین خو ګل انسان دی که لږ نور هم جاري شوی وای که نه شاید هغه هم دلته راغلی وای نو ډېر خوند یې وکړه دلدار صاحب زړه خو مو غواړي چې خبرې در سره وکړو خبرې دې د ترنم خوږې دي او ترنم دې بیا د خبره واه خدای دې ښه لره دا خوند یې وکړه دلدار صاحب ډېره زیاته مننه او یوه خبره به زه م وکړم هغه کوم شعر وي یا ټاپه وي چې په ذوق سره ویل شي که نه په شوق سره ویل شي نو بیا ضرور خوندوره راځي په دې زه هم پوهېږم چې په شوق سره یې وایي خوند در سره کوي خپله اهل ذوق انسان خیر یوسف او خدای سته دا مثال زه ډېر ورکوم چې دا کله اهل ذوق ملګري ناست دي هغوی کې چې کومه نمونه یا په کوم رقم ترنم کومه داسې هر بازار مخکې یا په عامو خلکو کې هسې نسم کوی ځکه دا د خلکو د ماحول تاثیر یې اوسه که د کابل نه مڼه راوړي د مڼې بوټی د ننګرهار په نارنجانو کې کښېنوي هغسې مڼه نه کوي که نه کوم کوي خو په هغه خوند به نه لکه څنګه چې د کابل مڼه کوي همداسې که د ننګرهار نارنج وي کابل کې نو که ما مطلب داسې غیر اهل ذوقو کې کښېنی که ترنم وم کوم په هغه شکل باندې خوند به ونه کړي او اول خو یې بیخي کوی نسم نو که ښه م کومه او ستاسې په وینا باندې که ښه م وي نو دا ستاسې برکت دی. زه به یو ځای د سیند په څنډې شیبې به نه وي لنډې لنډې او ګیلې به وکړم پنډې پنډې خدای دې زما کړه غونډې منډې
چې ګرګې مټې دې د سر لاندې کومه. نو دلدار صاحب ما مخکې هم خبره وکړه که نه چې خبرې دې د ترنم خوږې دي او ترنم دې بیا د خبرو خوږ دی. نو اورېدونکي غواړي چې ترنم در څخه واوري، زه یم په زړه پوهېږم. او زه به دې تا دې ټپیزې پسې یو ټپه وکړم چې زما پتنده ماته نه شوه لاسونه جګه غاړه بیا راکه میینه یو څو بیتونه به نور ووایم. د شاهین الله شاهین صاحب په نوم دی، یو شاعر دی، خاورې ته لیکل سوي دي. سم تکراري به یې خو شاهین صاحب په رښتیا څخه شعر لیکي، ستاسې په ذوق به یې انشاءالله ضرور مخخېږي. زر په یوه پښه ولاړ سلام د وطن خاورې، زر په یوه پښه ولاړ سلام د وطن خاورې، لا هم تیښته نه وهې له قامه د وطن خاورې، لا هم تیښته نه وهې له قامه د وطن خاورې، زر په یوه پښه ولاړ سلام د وطن خاورې، زر په یوه پښه ولاړ سلام د وطن خاورې. ډېر عالی ده. ماته د دا خړې کوټې خویندې د کعبې ښکاري، ماته د دا خړې کوټې خویندې د کعبې ښکاري، ډېر عالی، ډېر زبردست. ماته د دا خړې کوټې خویندې د کعبې ښکاري، ماته د دا خړې کوټې خویندې د کعبې ښکاري، او ماته د دا خړې کوټې خویندې د کعبې ښکاري، ماته محترمه یې له شامه د وطن خاورې، ماته محترمه یې له شامه د وطن خاورې، لا هم تیښته نه وهې له قامه د وطن خاورې. یو یو به د غېږې له رازې د خلاصېدو نه دي، یو یو به د غېږې له رازې د خلاصېدو نه دي، یو یو به د غېږې له رازې د خلاصېدو نه دي، یو یو به د غېږې له رازې د خلاصېدو نه دي، یو یو به د غېږې له رازې د خلاصېدو نه دي. څنګه یې پردو تکړې لیلامه د وطن خاورې، څنګه یې پردو تکړې لیلامه د وطن خاورې، لا هم تیښته نه وهې له قامه د وطن خاورې، زر په یوه پښه ولاړ سلامه د وطن خاورې. ډېر عالی، ډېر ښه. پاکه د ملنګ سړي اروا خورټي د ټول، 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 پاکه د ملنګ سړي اروا خورټي د ټول. زغده شوې زما غوندې بدنامه د وطن خاورې، سخته شوې زما غوندې بدنامه د وطن خاورې، لا هم تیښته نه وهې له قامه د وطن خاورې، زر په یوه پښه ولاړ سلامه د وطن خاورې. په دې هیله چې ستاسې ذوق پالل سوی زیات خوند یې وکړه. واه واه. او اول به یو خپل بیت ویم چې په درد اخته کړم را نغلله، چې په درد اخته کړم را نغلله، که نه پوښتنې ته دنیا راغله. اوهو، یو څو شعرونه به زه خپل ترنم کړم. ډېر خوند به وکړي. اکثره وخت خپل وایم هم نه، خو ستاسې نن به یې موږ د ته ووایو. احترام په خاطر باندې قربان. دا شعرونه د پاچا صاحب تا ته نظر چې تا مخکې پوښتنه کړې وه، قربان.
ټولو د غږ مینوالو ته کمرمین ته هم د دا چې ډېره خواري وکړه د دا بیتونه نظر وي خواري کوي د کمرې په برخه کې ویلکم ته چې له ما نه بېل دی مخ به دې نه راړو ته چې له ما نه بېل دی مخ به دې نه راړو بیا مې له زړه نه نوتې مخ به دې نه راړو 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 زما وجود کې خمار په جذبو راوستلو ډېر عالي زما وجود کې خمار په جذبو راوستلو زما وجود کې خمار په جذبو راوستلو وې دې په سترګو کې نسې مخ به دې نه راړو وې دې په سترګو کې نسې مخ به دې نه راړو بیا مې له زړه نه نوتې مخ به دې نه راړو 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 چې او د نه راتلو امکان پکې تر ډېره ده چې او د نه راتلو امکان پکې تر ډېره ده چې او د نه راتلو امکان پکې تر ډېره ده نو بیا په دغه ارادې مخ به دې نه راړو بیا مې له زړه نه نوتې مخ به دې نه راړو 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 آخر بیت د وطن په نوم زما وطن کې د ژوند سندره وژله زما وطن کې د ژوند سندره وژله زما وطن کې د ژوند سندره وژله په غم ککړه شي جګړې مخ به دې نه راړو په غم ککړه شي جګړې مخ به دې نه راړو بیا مې له زړه نه نوتې مخ به دې نه راړو 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 خدای دې وکړي چې تاسو ته خوند درکړی وغه ستاسې په ځای کې ډېره مننه ډېر زیات خوند یې وکړه دلدار صاحب ډېر زیات خوند یې وکړه کور ودان زه خو به دلته څه نه وایم که نو قضاوت یې لیدونکو تاسو ته پرېږدم هغه د فطرت صاحب بیتونه رایاد شو چې تلم د مرګ په لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې ژوند د رښتیا وایا په خیمان مې کړې که نه مې کړې او زه چې در مین شوم د هر چا پام مې در واړه وایا مشهور په ټول جهان مې کړې که نه مې کړې او ته هم د غرور د آسن را کوزېدې لاندې زه هم ضد نیولی وم جانان مې کړې که نه مې کړې ډېر زبردست څو بیتونه دي دا هم د اقبال بهلول مروت دي داسې لنډ به یې هم ویمه چې خپرونې وخت هم ځای نیسي زیاتی ونیسي داسې په ژړا چې ځوانې تېره شي داسې په ژړا
چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي داسې په ژړا چې ځوان تېره شي داسې په ژړا چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي حسن د ځوانۍ سره تړلی دی حسن د ځوانۍ سره تړلی دی حسن د ځوانۍ سره تړلی دی ختم شي ښکلا چې ځوان تېره شي ختم شي ښکلا چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي داسې په ژړا چې ځوان تېره شي داسې په ژړا چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي تا غوندې مې ډېر ښکلې لیدلې دي تا غوندې مې ډېر ښکلې لیدلې دي تا غوندې مې ډېر ښکلې لیدلې دي پاتې شي تنها چې ځوان تېره شي پاتې شي تنها چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي داسې په ژړا چې ځوان تېره شي مرا درومه بیا چې ځوان تېره شي د هیله چې ستاسو د ملګرو د خوښۍ وړ ګرځېدلی ډېر زیات خوند یې وکړه دلدار صاحب کور ودان ډېر زیاته مننه کوم خیر یې اوسې خدای دې ژوندی لره ویاړ مو یې قربان دې شم همچنان خدای دې ښه لره پاچا صاحب محترم څونه خبرې وکړو تشریفاتې کېږي خو دلته راتګ مو په موږ ډېر لوی احسان وکړ رب دې وکړي چې بیا راسئ بیا راسئ بیا راسئ هر کله راسئ ستاسې راتګ زموږ په لیمو ډېره مننه ډېره زیاته مننه نو قدرمنو لیدونکو دغه و ستاسو لپاره د جاوید دلدار صاحب سره یو کوچنی شان د بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې ذاکر ارمان صاحب اجازه اخلو د لوی الله په امان